نننې زمونږ سبق سورة النساء پنځمه سپاره آیت نمبر 27 خوانوالی تر آیت نمبر 32 پورې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والله يريد أن يتوب عليكم او الله اراده کوي دا چې مهربانیو کی پتا سبحان دی. ويريد الذين يتبعون الشهوات او اراده کوي آغا کسان چې تابعداري کوي د شهوتي سيزونو ان تميلوا ميلا عظيما دا چې تاسو واړئ د احکام الهیو نه په اورېدلو لویو سره. يريد الله ان يخفف عنكم اراده کوي الله دا چې سپکواله وکستا سنا. وخلق الانسان ضعیفا او پیدا کړی شوی د انسان کمزورې. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تأكلوا اموالکم بینکم بالباطل مخری مالونه د یو بل په خپل مینس کې په باطلو طریقو باندې الا ان تكون تجارة عن تراض منکم مگر دا چوی سوداگری پر زامنتیا سرستا سنا. ولا تقتلوا انفسکم او موجنی خپل زانونا ان الله کان بكم رحیما یقینا اللہ دے پتاسو مہربان. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما او چاچ اکدا کار پزیاتی او پظلم فسوف نصلیه نارا نظر دے چی دن نبکو منگدل رؤورتا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا او ددا کار پا اللہ باندے آسان. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه کتا سزان بچ کئی دلویو آغا گناہونو نا چی منا کول شیطاسو دا اغینا. نکفر عنکم سیئاتکم لربکم انگستاسو نا مصیبتو نستاسو. وندخلکم مدخلا کریما او دنن بکو تاسو لرا زائد دنن کی دو عزت مندتا او دنن بکو تاسو لرا زائد دنن کی دو عزت منتا. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض او مپسخی گئی آغتا چې غورواله ورکړه دې الله په هغه باندې بعض استاسو تا په بعض باندې
للرجال نصیب مما اکتسبوا د پاره د سړو ایصدا د آغسنا چې دی حاصل کړل د الله په قانون وللنساء نصیب مما اکتسبن وللنساء نصیب مما اکتسبن او د پاره د خصو استدا د اغنا چې دی حاصل کړل واسألوا الله من فضله او اغواړی د الله نا د فضل د الله نا ان الله كان بكل شيء عليما یقینا الله د په هر یو شی باندې پوها